د ویسټ انډیز پر وړاندې افغانستان خپلې لوبډلې اعلان کړې. درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو بخیر. یوې بلې نوې او تازه ویډیو ته درته ښه راغلاست وایم. د افغانستان کرکټ بورډ د غوروي کمیټې مشر انډي مولز په یو خبري ناسته کې د ویسټ انډیز سره د شل ورځو او یو ورځنۍ لوبلړۍ لپاره د افغانستان درې واړه لوبډلې اعلان کړې، خو د یوازینۍ ټیسټ لوبې لپاره لا هم لوبډله نه ده اعلان شوې. د دغه لوبډلو په نوم لړونو کې ځوان او تجربه لرونکي لوبغاړي شامل دي چې په راتلونکي میاشت کې به په هند کې د ویسټ انډیز پر وړاندې میدان ته کوزیږي. د درې ورځنیو لوبو لپاره 14 کسیزه لوبډله اعلان شوې ده چې راشد خان لوبډلمشر، محمد نبی، حضرت الله زازی، رحمت شاه، ابراهیم زدران، جاوید احمدی، نجیب الله زدران، گلبدین نائب، افسر زازی، اکرام علی خیل، مجیب رحمان، نوین الحق، کریم جنت، شرف الدین اشرف، یمین احمدزی او اصغر افغان پکې شامل دي. همدار راز د شل ورځو لوبو لپاره چې کومه لوبډله اعلان شوې په هغې کې هم 14 لوبغاړي دي چې راشد خان لوبډلمشر، اصغر افغان، محمد نبی، حضرت الله زازی، ابراهیم زدران، مجیب رحمان، جاوید احمدی، نجیب الله زدران، کریم جنت، گلبدین نائب، فرید ملک، شرف الدین اشرف، سید احمد شیرزاد، یمین احمدزی، نوین الحق او رحمان الله گربز پکې شامل دي. د یادولو ده چې ویسټ انډیز خپلې درې واړه لوبډلې څو ورځې مخکې اعلان کړي دي. افغانستان او ویسټ انډیز د افغانستان په کوربتوب کې درې شل ورځې، درې یو ورځنۍ او یوه ټیسټ لوبه ترسره کوي. د یو ورځنیو لوبو لوبلړۍ به د نومبر په 4 نیټه پیل شي. د شل ورځو لوبو لوبلړۍ به د نومبر په 14 نیټه پیل شي او همدار راز یوازینۍ ټیسټ لوبه به بیا د 20 نومبر نه تر 1 دسمبر پورې ترسره شي. دغه ټولې لوبې د هند په لکنو ښار کې د بھارت رتنا شری اټل بهاري واجپای ایکنا لوبغاړي کې ترسره کیږي.